پیسې وای او ښه وس وای او تللی وای بازار ته اوس یو چشم مې راخیستی وای او د بچیانو ته مې راوړي وای او بل نورو خلکو سره مې وس وای کومک مې کړی وای او لاس مې ورکړی وای ماشومان خو مې خو سترګو ته ودرېدل ملې زه خو دغسې مرم او خو دغه ما بچیان به سرپرست به یې کومې څوک به یې کوي خوراک دپاره خو ولاکه څه ووایم نسته و بس دغسې حسابونه دي خدای دې بس په ټولو باندې ورحمېږي. سلامونه درنو لیدونکو، هیله چې ښه به وایي جوړ به وایي صحت کالي مو پورته نه وي. د تل په څېر راغلي یو د افغانستان پکتیا ولایت احمدآباد ولسوالۍ نستي کوټ سیمې ته. دلته مونږ تر څنګ یو هېوادوال ناست دی، دا چې د ژوند څنګه دی او دوی څه ستونزې لري په ژوند کې، دوی به هم د خپل ژوند کیسه راته وکړي او تاسو سره به یې شریک کړو. کاکا ډېر ښه راغلاست، راته ووایه چې ژوند یې څنګه ده او ژوند خو دغه شی ده پوه شولې، خو بیخي مو ژوند زندګي مو خرابه ده. خو مخکې به داسې روغ وم ښه وم او کار به مې کاوه، بچیانو ته به مې داسې پیسې میسې دومره پیدا کولې خو د موږ چاره په کېدله. خو بس دغسې اوس پښه مې هم داسې سره خرابه ده او پیسې نه لرو، کار نسته، روزګار نسته. خو موږ ټولو هغو ته دا شی وایي خو موږ سره کومک وکړي او زه خو خیر زه به ګزاره وکړم خو وخت به تېر به کړم، خو دا واړو ماشومان به زه څه کړم. خو دا خو غواړي جامه غواړي، ډوډۍ خو غواړي، خو حساب دا شی ده خو ژمی ده لرګی لګېږي، غله لګېږي، خو دغسې بېکاري ده داسې کله چې حادثه رامنځته شوله په خدۍ کې خرابه شوه څه احساس یې هغه وخت کې وکړه؟ د خپل ماشومان دې سترګو ته ونه درېدل؟ خو دا ماشومان خو مې خو سترګو ته ودرېدل، ملې زه خو دغسې مرم خو دغه ما بچیان به سرپرست به یې کومې څوک به یې کوي پوه شولې. خو دا به څه شي کوي پوه شولې، داسې خو ژوند زندګي ده خو داسې خو هم نه کېږي پوه شولې. خو بیا سرپرست ونه لري هغه به بیا په خپل سر باندې به یې نه به یې د چا قدر په معلومي، نه به یې چا عزت په معلومي، نه به یو څوک داسې پوښتنه کوي زه څوک دی یتیم دی زه خو ګرځي دی پوه شولې. په هغه وخت کې ما ته خپل ماشومان سترګو ته درېدلي دي پوه شولې، د مرګ په حالاتو خو ولاکه زه وم پوه شولې. خو زه مړ سوم دا خوږ سوم دا ښه سوم د خپل بچیان مې ولا سترګو ته درېدلي پوه شولې. څومره وخت کېږي چې پښه دې خرابه ده؟ داسې وکړه خو ولا ډېر وخت کېږي، ډېر وخت کېږي پوه شولې. اوس نو ته کوم کار فعالیت کولی شې؟ نه ولاکه یې کولی شم، خو کولی مې سولی خو بیا اسانه و، خو بیا داسې مشکل مو سره پوه شولې. خو زما سره دا کومک وشي او زما ته دا دوکان جوړ کړي، مثال دا یو مټرګی واخلي او زه بازار ته یې بوځم 100-50 هغه سبزي مبزي خو به بچیانو ته خو به راوړم سره دغسې حساب. کله چې په کور کې ناست یې او څه نه وي خوراک لپاره ماشومان یې نه غواړي؟ ولا غواړي، ولې یې نه غواړي پوه شولې. څه احساس کېده، څه فکر کوي؟ زه وایم خو کې پیسې وای او ښه وس وای او تللی وای بازار ته اوس یو چشم مې راخیستی وای او د بچیانو ته مې راوړي وای او بل نورو خلکو سره مې وس وای کومک مې کړی وای او لاس مې ورکړی وای سره. بس دغه احساس ما ته ډېر درېږي سره پوه شولې. زه خدای مهربان دی کاکا، اوس ژمی ده، د کور د ګرمولو لپاره څه لرئ؟ کوټه خو مو یخه ده؟ کوټه خو یخه ده خو ولاکه نه لرګي اخیستي او نه داسې پردي غري ته تللی سي خو هغلته لرګي ووایي او بس بیا یې راوړي خو هغلته خو بیا خو پرېږدي دي نو سره دغه لږ لږ بوټي موټي سره راټکوو او دغه باندې ولا او شپه سره تېروو پوه شولې. خو نور خو ولاکه یو شی سودا مودا کور کې شته خوراک لپاره؟ خوراک دپاره خو ولاکه څه ووایم نسته و پوه شو. بس دغسې حسابونه دي خدای دې بس په ټولو باندې ورحمېږي. زه خدای مهربان دی کاکا، داسې ده چې انسان دی نو الله تعالی تقدیر لیکلی ده، خو تقدیر په دعاو بدلېږي او زموږ تاسو په زیار او کوشش او د یو بل سره په همکارۍ باندې کولی شو د دې ماشوم تقدیر ور بدل کړو. دا چې نن دغه ماشوم دلته ناست دی دا هم آینده لري او دا هم باید یو څه ترې جوړ شي. مکتب ته ځي دا ماشومان دي؟ ماشومان خو مکتب خو رانه لرې هم ده او بل خو بیخي یا خبر ده ځي خو میب وله سره پوه شولې. یا خبر ده خو د کتابچې وس ونه لري، د قلم وس ونه لري او بل مکتبو کې هم داسې کتابونه او کتابچې شی نسته خو ورکړي دوی ته هغه د اقتصاد دغه شی سره خو یا خبر ده دوی هم مکتب ته بیا نه ځي سره هغه یو قلم مې نسته، کتابچه مې هم نسته، بکسه مې نسته سره. خو یو څه شي به ورته خوراک ته نه وي نو کتابچو بکسې ته بکسې ته به یې کومکې سره پوه شو. تر اوسه پورې څوک راغلي کوم بنسټ خیریه بنسټ یې بل څوک غږ اخیستی؟ نه فی الحال څه ووایم نه څوک نه دی
دي راغلي پوه شولې تاسې نه مه ورېږه او تاسې راغللی خدای دې تاسې ته خیر درکړي بیا به راځو تاسو سره به انشاءالله تعالی همکاري کوو پوه شولې خو دې ما غږ هم واورېد او دې ما پوښتنه مه کړله پوه شولې خدای دې اجرونه درکړي ان شاء الله دا چې مسافر خیریه بنسټ په پکتیا کې یا په لوی پکتیا کې فعال خیریه بنسټ دی موږ د هر هغه هیوادوال غږ راخلو چې هیڅ چا د غږ نه وي اورېدلی هغه ځای ته به ځو که سمه وي که غر وي که اطراف وي که هر ځای وي موږ ته دا مهم نه دي چې دا د دغه قوم دی دا د دې ولسوالۍ ده دا د دې منطقې ده موږ ته یو افغان دی مسلمان دی او دوی غږ راخیستل مو خپله اسلامي وجیبه بولو تر څو پورې تر باحساسه وروڼو پورې دوی غږ ورسوو زموږ په وس په همدا کې وي چې دوی غږ راواخلو ستاسو به دغه وس وي چې څه مالي ملاتړ یې وکړئ د ځینو به دا وس وي چې یوازې ویډیو شیر کړي لایک کمنټ وکړي او تر څو تر یو داسې باحساسه ورور ورسېږي چې د دې هیوادوال د دې خواږه افغاني ماشوم ارمانونه او آینده ورته جوړه کړي او هغه ارمانونه یې ورپوره کړي تر څو پورې چې دا هم آینده لري دا هم غواړي چې یو ښه ډاکټر شي یو ښه انجینر شي ښوونځی ووایي او د نورو ماشومانو غوندې دی هم په ژمي کې ښه ځان وساتي دا چې دوی کالي دوی هر څه په ډېر خراب دي د کوټې حالات یې ګورئ د دې کاکا دغه جامو ته ګورئ د دې ژوند ته ګورئ نو په بد حالات کې دي دا تاسو که چېرته دلته وئ او لیدلي مو وئ نو یقینا له سترګو مو اوښکې ورته تللې وي خو بیا هم تاسو کولی شئ که د دنیا په هر کونج کې یئ زموږ د واتساپ شمارې په سکرین درته ښکاري یوازې یو میسیج ورته وکړئ هر څه مو چې په وس کې وي دې کاکا سره یې شریک کړئ او موږ انشاءالله تعالی ستاسو یوه افغانۍ هم تر دې کاکا رارسوو هېوادوالو دغه 3000 افغانۍ د کاکا د دې ماشومانو لپاره سپارم تر څو ژمی ده او هغه څه چې دوی اړتیا وي ورباندې واخلي خو دغه 3000 افغانۍ ډېر کم شی دي او د دوی هېڅ هم نه ورباندې کېږي خو انسان تر خپله وسه پورې پړ دی موږ هم دغه 3000 افغانۍ کاکا سره واخله او هغه مسافر چې تا ویني څه پیغام ورته لري زه یو پیغام یې ورته لرم او دغسې مجبور خلک او دغسې بېچاره خلک او دغسې معیب خلک خو کومک وکړئ پوه شولې خو او د څه لاړې به یې سره تېرې شي خو بل خدای مهربانه ده داسې خو هم نه کېږي پوه شولې څه به وشي بچیان به یې لوی شي خو زه اول دغه ما دغه بچی د سره پوه شولې دا به 10 کاله 8 کاله پس بیا خدای مهربانه دی څه به کېږي سره ټولو هغه ته مسافر وروڼو ته دا وایم خو بس غریبانو سره کومک وکړئ او خدای دې خیر هم درکړي او خدای دې اجر هم درکړي خدای دې ټولو مسافرو حلال کار جوړ کړي او بس دغسې غریبانو سره کومک وکړي سره پوه شولې ستاسو هم سبب جوړ کړه درنو لیدونکو دا چې د دې کورنۍ حال مو ولده نور قضاوت تاسو وکړئ او هر څه مو چې په وس کې وي هغوی سره شریک کړئ تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راځو موږ ته اجازه راکوئ په یو کار وکړئ ویډیو مخ ته شیر کړئ او په سکرین زموږ د واتساپ شمارې ښکاري او یوازې میسیج ورته وکړئ موږ ته اجازه راکوئ په پاک رب مو سپارو ښاد ابد خوشحاله او ارامه اوسئ